رومي بانجان د میدان وردګ ولایت بزګرانو یو ښه پیداوار. دوی وایي د تیر کال په پرتله نه یوازې حاصلات بلکې بازار یې هم د پام وړ ښه دی او له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د لا ښې بازار موندنې په برخه کې ورسره همکارۍ پراخه کړي. سږکال خو الحمدلله د رومیانو حاصلات هم ښه دي او نرخونه بازارونه هم ښه دي، خو متاسفانه چې اوس د موږ مالونه په صحیح شکل بازار ته نه رسیږي په خاطر د دې باندې چې په بارډرو کې ډېر مشکلات وي. پروسه په نسبت سږکال ښه دي، پروسه کال په 10 خو سږکال 80 د شاوخوا کې چلیږي. ورته مهال د میدان وردګو د کرنیزو چارو مسؤلین وایي چې روان کال په 1050 هکتاره ځمکه رومي بانجان کرل شوي چې د 20,200 میټریک ټنه په شاوخوا کې د حاصلاتو اټکل کوي. رومي بانجانو حاصلات ډېر ښه دي. موږ ټول 1050 هکتاره ځمکه باندې رومیانو کار لرو او د دې نه د موږ وړاندوینه ده چې تر 20,200 میټریک ټنه پورې موږ حاصلات راټول کړو. مسؤلین په دغه ولایت کې د سبزیجاتو او میوو د ساتنې په موخه د نورو سړو خونو د جوړېدو او په لارو د شته ستونزو د حل ډاډ ورکوي.